ملګرو السلام علیکم. هیله ده روغ او جوړ یاست. د هر څه نه مخکې تاسو زما چینل سبسکرايب کړئ، ورسره د ګړنګي نشان ووهئ ترڅو زما نورې ویډیوګانې تاسو ښه په اسانۍ سره وګورئ. ویډیو لایک کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. راځم ویډیو شروع کوم. یو هلک په واتساپ کې له ما پوښتنه کړې وه چې د ښځې شرمګاه په خوله کې نیسم او ښه سمه یې ورنه څټم. نو ملګرو دغه کار خو په اسلام کې ناروا ده او تاسو دغه کار مه کوئ. خدای پاک په قرآن مجید کې ویلي چې ښځه ستاسو ځمکه ده، هر رقم چې تاسو ورنه استفاده کوئ نو تاسو یې کولای شئ او صرف مقاعد له لارې مه داخلوئ، یعنی د کونه له لارې تاسو مه داخلوئ، ځکه چې هغه د لوط علیه السلام قوم دغه کار کاوه او خدای پاک تباه کړ. نو تاسو هم دغه کار مه کوئ، کنه نو خدای به مو تباه کړي. کومه ښځه یا میړه چې د یو بل شرمګاهي څټي نو د هغوی مشابه له حیواناتو سره شوی، ځکه دغسې کار اکثره په سپیو او خرو کې لیدل کیږي. نو تاسو فکر وکړئ، کوم کار چې خره او سپي کوي نو هغه کار که انسان وکړي نو څومره بد به ښکاره شي هغه انسان. کوم کار چې سپي او خره کوي او هغه کار چې انسان وکړي نو ډیر بد ښکاري. نو مسلمان خو کلمه په خوله وایي او تلاوت هم پرې کوي، نو څنګه هغه مردار ځای په خوله کې ونیولی شي؟ ځکه خو انسانانو ته اشرف المخلوقات ویلی شوي دي. نو که تاسو له میرمنې پوره خوند اخیستل غواړئ نو داسې معامله ورسره وکړئ چې نه تاسو ته تاوان وي او نه ستاسو ښځې ته تاوان وي. نو که تاسو غواړئ له میرمنې پوره خوند واخلئ نو زما ویډیوګانې تاسو نورې هم کتلی شئ. تاسو ته ما ټولې طریقې په همدې چینل کې ښودلې دي او ټولې ویډیوګانې تاسو ته ما خپرې کړي دي، نو تاسو یې هم وګورئ ترڅو له میرمنې خوند واخیستلی شئ. ملګرو دا د نن ورځې ویډیو هیله ده چې خوښه شوې به مو وي. ویډیو تاسو لایک کړئ، ورسره د ګړنګي نشان ووهئ، چینل سبسکرایب کړئ. نور مو په الله سپارم. د خدای په امان، ښې چارې ولرئ.